خان بابا بعضی خلک وایي چې تاسو هندکوان یې، یعنی ډاکټر خان بابا چې دی دا هندکوان دی. نو داسې خلکو ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ څه وایي تاسو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دغه بعض خلکو ته به زه ووایم چې بغیرتو د بغیرتوب یو حد وي چې تاسو د پاره به یو هندکې فارسی یا بل څوک چې دی ستاسو په خاوره ستاسو د ژبې د اولني حق غږ پورته کوي، خو په تاسو کې چې دی نو دومره غیرت را پیدا نه شو، بغیرتو چې دومره غږ پورته کړی چې د امونه تر باسي نه پښتنه خاوره د پښتون قوم برخه ده او د دې په وسایلو سرکاري چوکو نوکرو اولنی حق د پښتو او پښتون دی. د بغیرتوب یو حد وي. لعنت دی وي ستاسو په نرتوب، لعنت دی وي ستاسو په نرتوب. پاتې شو خبره زما خبره، نو که تاسو ما په هندکیانو کې دلیت شودروم جوړ کړئ نو زه به دا کار کوم. دا کار به انشاءالله چې دا به ژوندی وي او غم مه کوئ. ما د ځان پشان نور خلکو داسې تربیت کړی دی چې ما کې لا بیا هم ډېر لحاظ دی. هغه به په تاسو کې کرښې راکاږي. نو د بېغیرتوب یو حد وي چې په تاسو له به چې دی نو د پردي قومونو خلک، که هغه هندکې دی، که هغه فارسی دی، که بل څوک دی، ستاسو په خاوره ستاسو د پښتو او ستاسو د پښتون د اولني حق غږ پورته کوي، ستاسو په وسایلو سرکاري چوکو نوکرو د اولني حق پورته کوي، غږ پورته کوي، خو په تاسو کې هغه نرتوب او دغه پیدا نه شو، نو غیرت پیدا نه شو. نو زه به دا ووایم چې یاره لعنت دی وي ستاسو په بغیرتوب باندې، ستاسو په نرتوب باندې.